بسم الله الرحمن الرحيم چې د ټولو مؤمنانو پر امینو ملا محمد عمر امیر المؤمنینو چې د ټولو مؤمنانو پر امینو ملا محمد عمر امیر المؤمنینو چې د ټولو مؤمنانو پر امینو ملا محمد عمر امیر المؤمنینو او دغه پاتې ټول چې دي درجه یې هغه درجه د ممتاز به درجه الادنا دي او نمبرونه د ټول شپږ نوي نمرې دي. محترم مولوی سعد الله محترم محترم مولوی سعد الله آغا صاحب د محترم مولوی عبدالنافع آغا صاحب زوی خاص روزگان ولایت ترینکوٹ افغانستان. محترم مولوی سیف الله صاحب د حاجی شیر محمد اکا صاحب زوی خاص روزگان ولایت ترینکوٹ افغانستان. محترم مولوی دوست محمد صاحب د محترم حاجی اختر محمد صاحب زوی ولسوالی خاص روزگان ولایت ترینکوٹ افغانستان. پتا سمرنگن د گلشن دی عالمانو تبریک صفازلانو تبریک صفازلانو پتا سمرنگن د گلشن دی عالمانو تبریک صفازلانو تبریک صفازلانو. محترم مولوی جانان صاحب د محترم حاجی علانور مرحوم صاحب زوی مشاروالی ولایت هلمند افغانستان. محترم مولوی عبدالقیوم قوی صاحب د محترم حاجی مولا نذیر احمد صاحب زوی تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله پاکستان. محترم مولوی حبیب الله صاحب د محترم حاجی محمد عمر اکا صاحب زوی شاروالی ولایت هلمند افغانستان. محترم مولوی شاولی صاحب د محترم شهید اصل اکا صاحب زوی او ولسوالی پوشتیپا ولایت جوزجان افغانستان. سپین سپین لباسونه دستارونه مو غواړي درنه سپین پلونه او زړونه مو رب درته پوره کړه ارمانونه مو رب درته پوره کړه ارمانونه مو دا د خدای د لارې رهبرانو ته مبارک مبارک دا د خدای د لارې رهبرانو ته مبارک مبارک وایو مبارک فاضلانو ته مبارک مبارک حمد دار افتاء و مفتانو ته مبارک مبارک دا د قیومیه و حافظانو ته مبارک مبارک. محترم مولوی عبدالمنان صاحب د محترم حاجی محمود اکا صاحب زوی ولسوالی شندن ولایت هرات افغانستان. محترم مولوی حکمت الله صاحب د محترم مولا غلام احمد اخون صاحب زوی ولسوالی شندن ولایت هرات افغانستان. محترم مولوی عبدالمالک صاحب د محترم حاجی محمد دولت اکا صاحب زوی ولسوالی خاک سپید ولایت فراه افغانستان. محترم مولوی محمد عمر صاحب محترم مولا محمد حسین اخون صاحب زوی ولسوالی خاکی سپید ولایت فراه افغانستان. پاک سینې پاکړون اذهان لري د میراث دیوان کې پاک نومان لري ستای احمدی موچ ورشان لري ستای احمدی موچ ورشان لري نن مو بختورو استادانو ته مبارک مبارک نن مو بختورو استادانو ته مبارک مبارک وایو مبارک فاضلان مبارک مبارک حمد دار الافتاء و مفتانو ته مبارک مبارک دا د قیومیه و حافظانو ته مبارک مبارک.
محترم مولوی سمیع الله صاحب د محترم حاجی عبدالاحد اکا صاحب زوی ولسوالی ګرمسیر ولایت هلمند افغانستان محترم مولوی حافظ رحمت الله صاحب د محترم حاجی سلطان محمد صاحب زوی تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله پاکستان محترم مولوی عبدالباسط صاحب د محترم حاجی عبدالقیوم صاحب زوی تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله پاکستان د دې دنیا عزت دی شرف د آخرت دی نو دا مقام اوچت دی د دې دنیا عزت دی شرف د آخرت دی نو دا مقام اوچت دی دا علم دی میراث د انبیاء نیک بختانو تبریک صفازلانو تبریک صفازلانو پتا سو مرنگن د دین گلشن دی عالمانو تبریک صحافظانو تبریک صحافظانو دا مدرسه قیومی رنگین اکړه ګلانو تبریک صحافظانو تبریک صحافظانو محترم مولوی عبدالوارث صاحب د محترم حاجی عبدالحکیم صاحب زوی تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله پاکستان محترم مولوی محمد اسماعیل صاحب د محترم حاجی نور محمد صاحب زوی تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله په مدرسه کې قاریان هم و چې د نورو ټولو نمونه د علماو د ملایانو په لیکه کې دوی یعنی هم قاریان هم مولایان و دغه د سربندۍ د علماو په لړ کې هغه وتړل شوی فقط دغه یو قاری صاحب پاتې دی محترم قاری عبدالغفور صاحب د محترم حاجی عبدالحق صاحب زوی ولسوالی میانشین ولایت قندهار افغانستان رونا د ژوند پر لاره د تل منزل لپاره رحمت تل پر قراره رونا د ژوند پر لاره د تل منزل لپاره رحمت تل تر قراره همدا محبوب صفت د رب د پاکو بندگانو تبریک صفازلانو تبریک صفازلانو پتا سو مرنگن د دین گلشن دی عالمانو تبریک صفازلانو تبریک صحافظانو دا مدرسه قیومی رنگین اکړه ګلانو تبریک صحافظانو تبریک صحافظانو د فضلاو نوملړ همدومره وو حافظان صاحبان دي او دا یادونه کوم چې د مدرسې د حافظانو استاد جناب محترم حافظ مطیع الله صاحب او د قاریانو استاد جناب محترم قاری عبدالاحد صاحب محترم حافظ محب الله صاحب د حاجی عبدالباقی صاحب زوی تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله پاکستان محترم حافظ عتیق الله صاحب د محترم حاجی حبیب الله صاحب زوی تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله پاکستان محترم حافظ عطا الله صاحب د محترم حاجی نورزی صاحب زوی تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله پاکستان خوان کوي پسر دي د عزت پګړی مبارک مبارک ښکاری شایسته د فضیلت پګړی مبارک مبارک خوان کوي پر سر دي د عزت پګړی مبارک مبارک ښکاری شایسته د فضیلت پګړی مبارک مبارک محترم حافظ محمد نسیم صاحب محترم عبدالرازق صاحب زوی تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله پاکستان محترم حافظ بسم الله صاحب محترم مولوی عبدالنافع صاحب زوی ولسوالی بولدک ولایت قندهار افغانستان محترم حافظ قدرت الله صاحب محترم حاجی عصمت الله صاحب زوی ولسوالی بولدک ولایت قندهار افغانستان پمین مین ور پر سر کی دستارونه باندې وشندي ګلونه ګلونه درب د لور باندې اور رحمتونه باندې وشندي ګلونه ګلونه پمین مین ور پر سر کی دستارونه باندې وشندي ګلونه ګلونه درب د لور باندې اور رحمتونه باندې وشندي ګلونه ګلونه
محترم حافظ عبدالواسع صاحب د محترم حاجی باریداد صاحب زوی ولسوالی خاص روزگان ولایت ترینکوٹ افغانستان. محترم حافظ احسان الله صاحب د محترم قاری پیدا محمد صاحب زوی ولسوالی بولدک ولایت قندهار افغانستان. دغه زموږ رهنمایان دي د انبیاء وارثان دي. دغه زموږ رهنمایان دي د انبیاء وارثان دي. دا د مذهب حنفي د باغ ګلونه باندې وشندي ګلونه ګلونه په مینه مینه ور پر سر کې دستارونه باندې وشندي ګلونه ګلونه د رب د لورې باندې اوري رحمتونه باندې وشندي ګلونه ګلونه. محترم حافظ حسین احمد صاحب د محترم مولوی نور محمد صاحب زوی تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله پاکستان. محترم حافظ امین الله صاحب د محترم حاج باران صاحب زوی تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله پاکستان. دغه استادانو شاګردان دي فاضلان ګلان دي فاضلان ترنس پندستارونه را روان دي فاضلان ګلان دي فاضلان دغه استادانو شاګردان دي فاضلان ګلان دي فاضلان ترنس پندستارونه را روان دي فاضلان ګلان دي فاضلان. قدرمنو حاضرینو دعا د عبادت مغز دی. د دعا له خشوع باندې وکي. د دعا لپاره د وتلی عالم او نامتو مقرر شیخ الحدیث و تفسیر الحاج حضرت مولانا محمد نجور صاحب دامت برکاتهم العالیه څخه ارزو کوم ترڅو دعا وکي څه په اطمینان او سکون چینی او څه په خشوع او عاجزي باندې دعا وکي.